خالقه زما وس کې لون ګریوان د قربانۍ د زړه غوښې به درکړم نشته توان د قربانۍ د ډېرو په مرۍ الله نه مې کړې تېرې خلیله دلته لا هم دی انسان د قربانۍ د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینوالو سلامونه نیک هیل احترامات او مینه مو ومنئ الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د هغوی د ژوند فن او شاعرۍ په مورد خبرې اترې کوو نو په دغه لړۍ کې نن زموږ سره جلال جلالي صاحب دی د جلالي صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل او ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې مې ترې وکړو جلالي صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړي مه شئ مننه تاسو هم ستړي مه شئ هیله د ټول به لیدونکي روغ او جوړ وي او صحت کالي به یې پر تن وي ډېره مننه له تکلیف ګاللو مو یوه نړۍ مننه جلالي صاحب که دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه تېرېږي بس شکر دی په هر حال انسان باید شکر وباسي خو د ژوند د ښه کېدا لپاره باید ځوانان کار وکړي او په دې باندې یوازې دوی بسنه ونه کړي چې مثلا که د خدای له لورې هر څه وي باید هغه په مونږ باندې نه الله تعالی مونږ او تاسو چې پیدا کړي یو په دې نړۍ کې د دې لپاره یې پیدا کړي یو چې بهتره ژوند تیر کړو ښه ژوند تیر کړو مننه جلالي صاحب جلال صاحب راځو په لومړیو کې یو غزل در څخه اورو بیا به مخکې ځو مننه له دې جاهل زمانې نه زما یره کېږي له دې جاهل زمانې نه زما یره کېږي یره په ما کې ده تیارې نه زما یره کېږي او زما ورور جانې ځکه خرڅ کړو چې له لوږې مرل زما ورور جانې ځکه خرڅ کړو چې له لوږې مرل ما چېرته خرڅ نه کړي ادې نه زما یره کېږي زما ورور جانې ځکه خرڅ کړو چې له لوږې مرل ما چېرته خرڅ نه کړي ادې نه زما یره کېږي او زما ذهني سکون به څنګه په ارامه اوسي زما ذهني سکون به څنګه په ارامه اوسي د پښتنو هرې کوڅې نه زما یره کېږي او د وخت ظالم تالا ترغه کړو معلومات یې نشته د وخت ظالم تالا ترغه کړو معلومات یې نشته خالي انګړ له دروازې نه زما یره کېږي او ځای د حسینو د بدرنګ هم ورته روږدې شوي ځای د حسینو د بدرنګ هم ورته روږدې شوي را باندې پرې نوځي کعبې نه زما یره کېږي ځای د حسینو د بدرنګ هم ورته روږدې شوي ځای د حسینو د بدرنګ هم ورته روږدې شوي را باندې پرې نوځي کعبې نه زما یره کېږي او جلالي دلته په ژوندۍ اړولې خاورې جلالي دلته په ژوندۍ اړولې خاورې زمونږ د کلي هدیرې نه زما یره کېږي جلالي دلته په ژوندۍ اړولې خاورې زمونږ د کلي هدیرې نه زما یره کېږي ډېر ښه مننه جلالي صاحب غزل مو اورېدو ډېر عالي و نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو جلالي صاحب شاعري مو کله پیل کړه او څومره وخت کېږي چې د شاعرۍ میدان ته مو رادنګلی دي د شاعرۍ خو وخت کېږي یو څه اندازه وخت سره کېږي خو داسې دی چې په لومړی وختونو کې شعر داسې وي چې یو څه اندازه کمزوری وي خو هغه خپله چې څوک شعر لیکي هغه ته دا معلومات نه کېږي ځکه د هغه خپل عیب د ولو منځ د پښتنو یوه اصطلاح دی د ولو منځ دی نو سړی نه ګوري نو بیا به چې مونږ چا به راته وم ویله چې تاسو هڅه دا وکړئ چې مطالعه وکړئ نو بیا په دې وخت تېرېدو سره داسې کېږي چې دغه د شعر لړۍ یو څه ښه کېږي سړی چې معلومات حاصل کړي د نورو شاعرانو شعرونه واوري نو موږ هم دغه چې د شعر په هغه کیف او خوند باندې پوه شوي یو کم وخت کېږي خو د شعر لیکنو تقریبا 8 کاله به کېږي خو دا چې اوس دغه لړۍ لږ څه سره رنګینه شوې دی نو کم وخت کېږي خو دا ډېر وخت غواړي د شعر داسې یو پراخه لمنه ده چې دا په وخت پورې محدوده نه دی که یو څوک ووایي چې زما زیات وخت کېږي چې زه شعر لیکم نو زه به ښه شعر ولیکم نو دا غلط خبره دی که څوک وایي چې نه زما کم وخت کېږي زه ښه شعر نشم لیکلی نو دا هم غلط خبره ده ځکه دا یو الهي استعداد دی یو فطرتي استعداد دی چې هر چاته الله تعالی ورکړي خو زه شخصا ځان ته دا نه وایم چې زه لا تر اوسه پورې ښه شعر لیکم یا ښه شاعر یم خو دا چې
ځینې لیدونکي یا مثلا ځینې اوریدونکي چې چېرته ما اوري یا مو په سوشل میډیا باندې تعقیبوي د هغوی ډاډ او ډاډ وي نو بیا یو څه اندازه موږ ته انرژي راکوي چې نور هم شعر ولیکو. ډېره مننه جلالي صاحب. تر اوسه پورې به مو څومره شعرونه لیکلي وي؟ تعداد درته معلوم دی؟ داسې معلوم تعداد خو ماته نه دی معلوم چې زه ووایم چېرې ما به دومره شعرونه لیکلي وي، خو زیات شعرونه مې لیکلي دي. ځینې داسې دي چې هغه م بیخي هېڅ مې صف کړي نه دي، یعنې بیرته مې هغه له منځه لرې کړي مې دي، خوښې وړ مې نه دي ګرځېدلي. ځینې داسې دي چې په هغوی کې بیا وخت سره شاید داسې شي چې په ځینو ځایونو کې اصلاحات راشي، خو دا په شعر کې دغه ترمیم کول دا شعر داسې نه دی لکه یا مثلا دیوال جوړول یا مثلا موټر جوړوي بیا یې وروسته ورکې ترمیمات وکړي، خو دا داسې دی چې هغه یو څه اندازه که دغه د محتوا له مخې یا مثلا هغه د چوکاټ له مخې یا د کالب له مخې یو څه ستونزه ولري د سیلابونو له مخې بیا سړی ورکې کار وکړي نو داسې به ښه شي، خو ما ته معلوم داسې تعداد نه معلومیږي چې زه ووایم چې ما به دومره شعرونه لیکلي. جلالي صاحب ډېر وخت هم کېږي نو واته کاله ډېر وخت هم کېږي نو جلالي صاحب کومه چاپ ټولګه م لرئ یا نه؟ نه، په دې برخه کې مې هېڅ کله هم دغسې نه غوښتي دي او نه داسې په دې کم وختونو کې خو هېڅ داسې اراده نه لرم چې زه د کومه ټولګه چاپ کړمه. د شعر په برخه کې خو بیخي داسې فکر هم نه کوم، خو دا چې دغه د پوهنتون درسونه مو مکمل شي تکمیل شي نو هغه نه وروسته بیا ورته ګورو که ژوند بیا به داسې تصمیم نیسو. ډېر ښه جلالي صاحب، راځو لیدونکو ته به څه وړاندې کوئ؟ نوې غزل به درڅخه لیدونکو ته دا چې ډېره ښایسته فضا دی، ډېره داسې نری نری باران هم ورېږي. د غزل 2 بیته ورته وایم، نور بیتونه یې ذهن ته نه راځي. هغه داسې و چې ګلې دغه یو ارمان مې درنه وژني، ما چې پټ نه کې باران مې درنه وژني. ګلې دغه یو ارمان مې درنه وژني، ما چې پټ نه کړې باران مې درنه وژني. او مرګ او ژوند ستا په لاس کې لویه خدایه، مرګ او ژوند ستا په لاس کې لویه خدایه، خو حیران یم انسان مې درنه وژني. واه جلالي صاحب دا بیا مرګ او ژوند ستا په لاس کې لویه خدایه، خو حیران یم انسان مې درنه وژني. غزل ته راځمه، منظور پښتون ته مې لیکلی و دا شور او ولولې د شي سیوا د پښتنو، دا شور او ولولې د شي سیوا د پښتنو، هم مخکې وه هم وي به پښتونخوا د پښتنو. دا شور او ولولې د شي سیوا د پښتنو، هم مخکې وه هم وي به پښتونخوا د پښتنو. پنجاب په آرام زړه باندې خوب چرته ونه کړي، پنجاب به په آرام زړه باندې خوب چرته ونه کړي، حاصله چې تر څو نه کړي رضا د پښتنو. ډېر ښه دی جلالي. او پرون منم ستا وار و څه دې وکړل ښه دې وکړل، پنوم منم ستا وار و څه دې وکړل ښه دې وکړل، بادل اخیستل کېږي خامخا د پښتنو. پرون منم ستا وار و څه دې وکړل ښه دې وکړل، بدل اخیستل کېږي خامخا د پښتنو. او خبر دې ناخبره کړل احساس دې ورله ورکړو، خبر دې ناخبره کړل احساس دې ورله ورکړو، او خالق دې کړه منظوره لوی پاچا د پښتنو. ډېر ښه دی جلالي صاحب. خبر دې ناخبره کړل احساس دې ورله ورکړو، خالق دې کړه منظوره لوی پاچا د پښتنو. منظور کا پاک رب جلالی د زړه سوالونه، منظور کا پاک رب جلالی د زړه سوالونه، راویښ کړه په منبر باندې ملا د پښتنو. ډېر عالی دی جلالي صاحب، واه ډېر ښه دی جلالي صاحب. بل هم درڅخه اورېږم. مننه. څو بیتونه و چې له دې سوالونو نه بغیر څومره سوالونه لري، له دې سوالونو نه بغیر څومره سوالونه لري، ثواب ګناه نه علاوه نور کمالونه لري. مرګ او جنجال چې پکې نه وي دوکانداره یاره، مرګ او جنجال چې پکې نه وي دوکانداره یاره، زما په کار دي که څو دغسې فلمونه لري. ایوه جلالي صاحب. او چې نه قاتل شم نه د چا مور کړمه بوره وایا، چې نه قاتل شم نه د چا مور کړمه بوره وایا، ملا صاحبه دغه شانې جنتونه لري. واه جلالي صاحب ډېر. چې نه قاتل شم نه د چا مور کړمه بوره وایا، ملا صاحبه دغه شانې جنتونه لري. خدایه د ستا بنده خو اوسم د باروتو په اور، خدایه د ستا بنده خو اوسم د باروتو په اور، په سوي تن به زما څنګه عذابونه لري. ډېر عالی دی. له دې سوالونو نه بغیر څومره سوالونه لري، ثواب ګناه نه علاوه نور کمالونه لري.
ډېر ښه دی جلالي صاحب. جلالي صاحب تاسو چې هر وخت وغواړئ شعر لیکلی شئ او که په ځانګړو حالاتو کې وایئ شعر؟ داسې دی چې اصلا یو داسې وي چې د شعر خوږلښت هغه چې شعر ورته ویلی شو زړونو باندې کینی او د زړونو غوښتنه وي د غوږونو غوښتنه وي هغه شعر په هره وخت کې نه لیکل کېږي. یو داسې وي چې فرمایشي شاعري وي یا مثلا یو سړی غواړي چې هسې تمرین وکړي نو د تمرین حالاتو کې سړی هر څوک کولی شي چې یو څه د شعر په اصولو باندې خبر وي د شعر په هغه کالبه جوړښت باندې پوهېږي نو الفاظ به سره جوړ کی خو لیکن هغسې خوږلښت به نه وي پکې څنګه چې الهامي فطرتي یو ځانګړی وخت نه وي معلوم هغه د الله تعالی په ورکړې پورې مربوط دی. مثلا هغه کیدای شي په تا باندې یو څه متاثره شي سړی د یو حالاتو نه یا د یوې پیښې نه یا مثلا د یوې ښکلا نه یوې سیمې نه د هغه څه نه چې دی متاثره کیږي نو یکدم ذهن ته راځي دی شعر لیکي او بیا که څومره هم کوشش وکړي چې هغه شان شعر ولیکي نو بیا څه ډول چې دی ریاضت کوي په ریاضتي حالاتو باندې دی دومره نشي توانېدلی لکه څنګه چې الهامي هغه ده ته چې کوم څه راغلی وي ذهن. نو زه هم همداسې یو هغه لرم چې داسې ځانګړی وخت یې راته نه دی معلوم خو دومره ماته چې څومره تجربه شوې دی زه چې یوازې وم تنها وم نو بیا داسې وي چې دغه د شعر خاپیری هم یو څه ما باندې کېږي. ښه ډېر ښه. جلالي صاحب په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل اورو چې ته یې د ځان سره ډېر بار بار وایې نو داسې دی چې غزل خو ما ته داسې خاص معلومات نه کېږي چې زما د خوښې به کوم غزل وي یا به کوم نه وي خو بیا هم داسې د ځینو لیدونکو یا د اورېدونکو هیله ده چې دغه د شاعري ذوق ورباندې خړوب شي. یو دوه بیتونه ترېنه وړاندې وایم داسې و چې راشه چې سپېڅلی شي ګلرنګه روژه ونیسه راشه چې سپېڅلی شي ګلرنګه روژه ونیسه خیر د طالب جانه نور له جنګه روژه ونیسه راشه چې سپېڅلی شي ګلرنګه روژه ونیسه خیر د طالب جانه نور له جنګه روژه ونیسه. ډېر ښه. او وکړه راته سوال چې مې ورور نه وژنې ته هم خدای د پاره لږ ملنګه روژه ونیسه. وکړه راته سوال چې مې ورور نه وژنې ته هم خدای د پاره لږ ملنګه روژه ونیسه. او غزل ته راځمه سپوږمۍ مې و پخوا کې رڼاګانې را سره وې سپوږمۍ مې و پخوا کې رڼاګانې را سره وې دا شپه د قدر شپه وه ښکلاګانې را سره وې چاپېره سره ورونه هم زه پکې ولاړ وم چاپېره سره ورونه هم زه پکې ولاړ وم په خدای چې د خوږې مور دعاګانې را سره وې چاپېره سره ورونه هم زه پکې ولاړ وم په خدای چې د خوږې مور دعاګانې را سره وې او د خدای په یادولو به یې زما تابعداري کړه د خدای په یادولو به یې زما تابعداري کړه تر کوره به ملګرې بلاګانې را سره وې جلیله نوره څه بس په دې پاني نړۍ جلیله نوره څه بس په دې پاني نړۍ سلګۍ سلګۍ ژوندونو ژړاګانې را سره وې. ډېر ښه دی جلالي صاحب ډېر ښه دی. مننه جلالي صاحب دا چې زموږ غوښتنه مو ومنله او موږ سره مو دغه قیمتي وخت ضایع کړو بیا هم ډېره زیاته مننه له تاسو هم نړۍ مننه ښه وخت ښې شېبې درته غواړم. د شاعرانو زر پاڼې خوږه میناوله دا و د جلیل جلالي صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو. الله